مطلب دی چې اخري خاتمې هم داسې نشته چې یو سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي او بیا کې جنۍ تصویر لګېدلی یو سړی یوټیوب کې د انډیا فلم ته ناست او سندرې ګوري او مړ شي یو سړي نسوار لګولی خوله کې پراته او مړ شي یو سړي سګرټ لګولی لوګې ته وباسي او مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سګرټ کوم مخ به الله ته سړی مخامخ کړي یو سړی لکه ما ته اوس قصه بیان کړې وه ګرانه سړی ما پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته وله لېږلی نه و بیا د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو دا کسانو نه ما دا د څه کیسه دی پروت دی ویده باندې کیس دی نو ما څه کیس کیس دی غټه کیسه ده ښه څه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته دی کورونو کې چې دا خدامي د فلپین والا انډونیشیا والا چې په دې کوم نیشنلټي والا خو د یو جنۍ سره یو ښځې سره یې رابطه جوړه کړې وه او بیا ولې هغې ټیم ورکړی او دی پسې تللی او نشه مشه ورته هم وی کړې وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالی یا د هغې سره یې زنا شروع کړې زنا چې څنګه شروع کړې دغه ټیم کې دی څنګه ورته اوس دا دی کوم محله ته مخامخ شي ینقشان لغړ بیا ښځې چغې کړي ده او یېرېدې خلک خبر شوي راغلي دي چې کته دې سړی لغړ پروت دی نو بیا خلکو پټ کړی ده باندې اوس وي دا کیس دی پې هغه مسله ده پې د اخرې خاتمې کې تاسو سره غمي نو خپل اعمال به په خپله برابروئ داسې عمل کې چېرته نه یم چې مړې اوس ما ته یو کس خبره کوله پنجابي اردو دغه ما ته وایي چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټایم وم زموږ په کلي کې وي مړ شوی نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چوارې شو زه هم بیا ورغلم کسانو سره خوا کې وي پلانی مړ دی چې موږ ورغلو نو نن سبا خو د هیډفون یې راوتېږي دا په د غوږ کې لګېدلي هر چا لګولی چا غاړې ته شی اچولی دا میل پوشم ته زوړنې چا په غوږ نن سبا ته سټایل هم جوړ کړی او چا په غوږ کې هغه شی لګولی بلوټوث والا نو زه په خپله ورغلم نو یې ما چې د غوږ نه وله دا شی درکړم دا پکې بیا چې ما درې کوي کې دنه سندره لګېدله ما چې په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه اواز راته ما چې غوږ ته ونه سندره هلته موبایل کې سټارټ و هلته دې کې را لګېدلې نو دې دغه چې د کټ کې پروت و دی اورېده ساتي وتی اوس دا یعنې ګناهګار خو موږ ټول یو لکه چې سړی د ګناه په دوران کې مړ شي الله ته به څنګه مخامخ کېږي موږ خو ګناهګار موږ ټول موږ خو د دین نه یېرېږو والله دین نه یېرېږو چې د خوب کې رانه ساه ولوسي ولې خوب څه ګناه ده څه الله به یاد نه یعنی دین یې یېرېږو که د خوب کې مړه شو نو د الله د یادولو طاقت موقع به راته میلاو نه شي د دین یې یېرېږو او چې یو سړی مړ شي په داسې حال کې چې هغه په ګناه کې اخته د ګناه په دوران کې یو عالم خبره کوله وي زه هسپتال ته تللی وم د دې سعودي عرب عالم و نو هسپتال ته تللی وم د دې بیمارانو هسې وي زه تپوس یو هفته کې یو چکر هسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورځمه ثواب د ګټلو لپاره بعض د الله بندګان داسې هم شته نو یو خو بیماران خوشحاله شي او زه چې مال به الله اجر راکړي نو زه یو کمرې ته ورننوتم هلته یو کس باندې زنکدن و بچي ورته خواته ولاړ او هغه دا چغې ویلې مشر سړی چې ما له یو سګرټ راوړی یا بچیو ما ته وایي چې ته ښه دی چې ته رالې اوس دلسي چلو سګرټ نه وایي سګرټ څنګه راوړې حرام نو بیا چې نه کېده نو هغه یو زیوله وي کاغذ یې راواغېستو او هغه یې داسې تاو راتاو کړو هغه له خوله کې کېښودو نو بس دکه ټیم کې ته څه ووتو
کله دې هم مړ شي او دا فایده یاده کوي په څه چې دې ځواني تېره کړي په هغې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شوی په هغې به مړ کېږي او په څه شي چې مړ شوي په هغې به د قیامت په ورځ راپاڅي ما دې ملګرو ته دا خبره ذکر کړې مو چې په 3 ځایونو کې به هغه خبرې کوې چې په څه دې ژوند تېر کړی د 3 ځایونه یاد کړئ 3 ځایونو کې به هغه خبرې کوې چې په څه دې ژوند تېر کړی یو چې کله سړی لیونی شي نو په لیونتوب کې به هغه څه وایې څه چې دې په ژوند کې کول تاسو به داسې لیدلي بعض لیوني ایتونه وایي او دیني خبرې کوي لیدلي هم دي که نه هم دي زیشتي دی دیندار یې خو دا پې د الله یو امتحان راغلی بس لیونی شي هغه ژوند یې په دیندارۍ کې تېر کړی دی نو په لیونتوب کې هم بیا دی ښکلې خبرې به کوي بلکې د بعضو نه ویډیوګانې شوي دي ښایسته ښایسته اوازونه یې ښکلي تلاوتونه کوي دویم چې کله په نشه کې نو هغه به څه به وایي چې په څه دې ژوند تېر کړی که هغه نشه د حرامه طریقه باندې کړي او که هغه نشه د بیمارۍ د لاسه ډاکټرانو ورکړي که هر څه ته ګنې تاسو ورشئ کوم کسان چې د اپریشن نه راوباسي په هسپتال کې ده ته وګوره دی څه وایي د حقه خبرې کوي په کومو خبرو چې ژوند تېر کړی که بالفرض دی مثال کې دنیا کې ورننوتی او صرف کاروبار او دغه ټینګ کې هم دی دغه کیسې کوي یقینا دا شکي خبره نه او تاسو به لیدلي دي چې مریضه مو خو لیدلي دی به دغه خبره کوي یاره یا دکان یا مزدوري او یا کار او یا مثال کې سندرو کې وخت تېر کړی دی به سندرې وایي ډمتوب خبرې به کوي والعیاذ بالله خو نشه کې هم سړی هغه څه راښکاره کېږي چې به څه ژوند تېر کړی او دریم سکرات الموت کله چې رسا وځي د انسان نه دې ټیم کې هم هغه څه وایي چې په څه دې ژوند تېر کړی موږ لیدلي دي چې ډېر مړي ما په خپل ځاني مړي لیدلي دي زما په مخ کې دې سا وتی او دا صحیح خبره ده یقیني چې په څه دې ژوند تېر کړی که نه د هغې نچوړ دې مرګ په دې وخت کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي بعض پکې داسې لګوي دغه ټیم کې الله یادوي بعض پکې داسې دغه ټیم کې اذان